السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر لسکونه مو د دې سات لنډو وروستیو خبرونو تر کلای حافظ احمد نصرت یم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د افغانستان څانګې د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یوې نوي ټولنیزي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی دی چې څه باندې 6,000 کسان به ورڅخه ګټه اخلي. دغې ادارې ویلي چې دغه مرکز د جاپان د حکومت په مرسته جوړ شوی چې نن ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د امیر روغتیا وزارت ویاند وایي روغتیايي سیستم تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی. نوموړی وایي ډیری خدمتونه د کورنۍ بودیجې په مټ ترسره کیږي. د امیر روغتیا وزارت ویاند دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور په غبرګون کې کړی دی. اوچا په تیرو 3 کلونو کې د بشرپاله مرستو اړوند راپور کې ویلي چې وچکالي، د اقلیم بدلون، د بانګولي ګډوډ سیستم او نور اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې روغتیايي سیستم هم له سقوط سره مخ شي. چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ژویو ژوند ژغورلو موسسې سره د $254,000 په ارزښت د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د هوکړه لیک پر اساس به همکاره موسسه کابل، کندوز او تخار ولایتونو کې د اقلیم د بدلون او چاپیریال ساتنې په برخو کې د ښوونیز پروګرامونو سربیره د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو برخه کې هم پروژې پلي کړي. افغاني سرې میاشتې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله په پلازمینه کابل کې 4 کورنیو روغتونونو ته د درملنې په موخه ور وپېژندله. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې 25 ماشومان چې اوس مهال د سوري زړه له ناروغۍ کړېږي په دغو روغتونونو کې به تر درملنې لاندې ونیول شي چې لږه شوی د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکول کېږي. او په کابل کې د چین سفیر جاو شینګ د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کتلي دي. جاو شینګ پر خپل ټویټر باندې لیکي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې شوې دي. دا ولسکونه د دې سات لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ رواني خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.